چې مطلب یې راوړه ما به ورله غونډ غونډ غزل هم په میلټ کې په دغه کو خو هغوی اوس هم غلی شي چې څوک ورته استاد دی څوک دی ته واحد سړی او اعلی ظرفه انسان یې الان کې تا ماله ډېرې مفتې موټر هم ټیک کړي نو که ما در سره امدا باچا صاحب ته زما تربورم یې نو ما ویل چې ته وایې تېره شوله لاړه زمانه د کتاب صفدر صاحب ته وایې تېره شوله لاړه زمانه د کتاب او زه وایم راغله غمبرباره قافله د کتاب ته وایې تېره شوله لاړه زمانه د کتاب او زه وایم راغله غمبرباره قافله د کتاب او افرین 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 وننګیالو وجنګیالو وپښتنو نظام صاحب افرین وننګیالو وجنګیالو وپښتنو تاسو خو وویستله سمه جنازه د کتاب افرین وننګیالو وجنګیالو وپښتنو تاسو خو وویستله سمه جنازه د کتاب او زه هره ورځ کور کې بچو ته دا خبره کوم زه هره ورځ کور کې بچو ته دا خبره کوم ګوره چې بنده درنه نشي دروازه د کتاب زه هره ورځ کور کې بچو ته دا خبره کوم ګوره چې بنده درنه نشي دروازه د کتاب او خدایا په دې انټرنیټي او موبایلي دور کې همراه صاحب خدایا په دې انټرنیټي او موبایلي دور کې خدایا په دې دور کې وساتې پرده د کتاب خدایا په دې انټرنیټي او موبایلي دور کې خدایا په دې دور کې وساتې پرده د کتاب زه به کتاب پسې کتاب لیکمه زه به کتاب تعجب صاحب زه به کتاب پسې کتاب لیکم او زه به جاري ساتم تر مرګه سلسله د کتاب زه به کتاب پسې کتاب لیکم زه به جاري ساتم تر مرګه سلسله د کتاب هغه دې مونږ ته د بدرنګ ټوپک ماشه شرنګوي مونږ به ورخایو ښایسته ښکلې څېره د کتاب هغه دې امروز صاحب هغه دې مونږ ته د بدرنګ ټوپک ماشه شرنګوي او مونږ به ورخایو ښایسته ښکلې څېره د کتاب دا یو شعر پکې دارنګ راغوښه چې مولانا صاحب عمل پاسېدلی دی وی مې ثواب وګټه سپینه خوله ماښام کې غواړم ماښام کې غواړم وی ګناه د راشه واوره مسله د کتاب بیا لاړو بس ما د خپل ژوند رنګ نور رڼا ښایست له خوښه کړله ما د خپل ژوند رنګ نور رڼا ښایست له خوښه کړله امن قلم مینه ردیف او کافیه د کتاب ما د خپل ژوند رنګ نور رڼا ښایست له خوښه کړله امن قلم مینه ردیف او کافیه د کتاب زما خو عمر ټول قلم صابره زما خو عمر ټول قلم صابره زما د ژوند لحظه لمحه د کتاب دا بیخي دا اختر تیر شو یو څو ورځې مخکې نو ستا د کرم خوږ نظر او اختر ستا د کرم خوږ کېنه بچې کېنه خیر دی کېنه مولانا صاحب ستا د کرم خوږ نظر او اختر تا نه قربان شه دا سحر واه خدای څومره مهربان شوی په ما خدای څومره مهربان شوی په ما باران جانان او مازیګر خدای څومره مهربان شوی په ما باران جانان او مازیګر او اختر نو دا پشمار چې د ماړه پیدا کړه
نو دا پشمار چې د ماړه پیدا کړه نو دا بېشماره د نهر او اختر نو دا پشمار چې د ماړه پیدا کړه نو دا بېشماره د نهر او اختر او سرنګه غاړې ورکړو یو او بل له نیازي صاحب سرنګه غاړې ورکړو یو او بل له دا فاصلې دا لر او بر سرنګه غاړې ورکړو یو او بل له دا فاصلې دا لر او بر او اختر او کور نه وتې نشم عجب موسم دی دوزخ دوزخ غونتې کې لمر او اختر مړې راوخان د ګیلې ورکې شه چا دې یو کړی شور او شر مړې راوخانده ګیلې ورکې شه چا دې یو کړی شور او شر او اختر او چې پکې ښکلي ځان ته غاړې باسو امیره چې پکې ښکلي ځان ته غاړې باسو صابره تل دې وي اختر الله دې د پښتو ژبې ژوند بقا او ښایست ټول عمر زموږ په دې خړو خړو اجرو کې ژوندی پاتلی شوی دی پښتو نه چرې د سرکار ژبه پاتې شوې ده په ټول عمر کې د پښتنو په تاریخ کې او نه د دلبار ژبه پاتې دا ژبه که ژوندی پاتې کړې ده نو همدې اجرو ژوندی پاتې کړې ده او دې جرګو ژوندی پاتې کړې ما په 1992 کې یو کتاب لیکلی و ډېر غټ کتاب دی هغه وخت یونیورسټي بک ایجنسي چاپ کړی و د ادبي جرګو تاریخ 1992 یعنې نن نه تقریبا 40 کاله مخکې تاسو هغه کتاب وګورئ د ادبي جرګو تاریخ ټوله دنیا کې د ادبي جرګو تاریخ دا د شاه حسین هوتک د وخت نه ما شروع کړی ادبي دلبار نه چې د نارنج په ماڼۍ کې به دې باچا کله کله مشاعرې کولې خو بدقسمته ژبه ده چې هغه د شیر زمان تیزي صاحب خبره وی تقوا زهد او توره کلم هر څه منم د دې خوبونه هیڅوک د احمد نه دی منکر احمد شاه ابدالي بابا تقوا زهد او توره کلم هر څه منم د دې خوبونه هیڅوک د احمد نه دی منکر خو زما یو ګیله د په ادب کول غواړم چې جب د دې لوی پښتون فارسی و د دفتر نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ ټولې ژبې زده کوو او په بچو هم زده کوو خو خپله د مور ژبه کې نه زده کوو دې همراه صاحب سره مې اوس خبره کوله دا پښتو به موږ د کور نه شروع کوو هله به پښتو مخکې ځي لکه زموږ دا بدقسمتي ده چې موږ دولت عزت او شهرت درې واړه په پښتو ګټو خو ښځې له پښتو نه ورځي او زموږ عزت دولت شهرت لوی لوی خلک دي خو زموږ بچو له پښتو نه ورځي نو زه لکه دا ویم چې دا بیا چې کله موږ مړه شو نو بیا هغه زمونږ بس یو څه کتابونه چې پاتې په سبا یا په بل سبا یا هفته پس هغه زمونږ ټول کتابونه په کباړي خرڅ نو لکه زه تاسو دا خواست کوم چې ځینې شیزونه معنوي حسن لري او معنوي ښایست لري نو پکار دا ده چې مونږ پښتو د خپل کور نه شروع کړو زما یو خوش قسمتي ده د همراه صاحب چې د ډېر وختونو نه زه د خپل کور پښتونکوټ په چت مشاعرې هم کوم خو د کور لاندې هم مشاعرې کوم دا زما بچیم ناست دي دا زما رور هم ناست دی او دا مشاعرې ډېرې لوی لوی مشاعرې وي او دا انعامي مشاعرې او دا د ښځو مشاعرې زما ښځه هم پکې زما لوریانې هم پکې وي زما ورنداریانې زما خورزې زما ورېرې داسې ده زما ورنداریانې ده او دا لوی لوی انعامي مشاعرې وي ړومبې انعام دویم نو هغه مشاعرې کوو او ډېرې ښې هم کوو او بیا بلې مشاعرې ته هغوی تیارې هم کوي ځکه چې هلته د پیسو هرس او هوس هم وي نو ځکه زه تاسو ته وایم چې هسې که تاسو وا ته خوشحالېږئ بېله خبره ده خو لکه دا همدارنګ ولکه ځینې خلک ما نه په دې خفه شي خو نیازي صاحب او صفدر صاحب ته پته زه دا ځینې شاعرانو معافي غواړم که ما د مشاعره کې په یو کس نیم اواز کړي نو چې کله مشاعره شروع نو موږ شاعر خپل کتاب ګورو چې ورګه زما نمبر راشي نو بیا به زه خپل دا غزل ویم نو د خدای نیکبخت اول خو د دې نور واوره که نه چې ته د دې نور واورې نو دا نور به هله ستا بیا واوري که نه چې ته ورته هغه نور لکه مطلب چې دا نور هسې لګیا دي ته خپل غزل زوتې ته به د نورو اورې نو نور به هله ستا واوري او که ته خپل غزل زوتې خو بس بیا خو یو بل بس هم غزل زوتې دا یو شاعر باندې لګیا وي او یو دې ظلمو ته یم چې دا کټونو کې ناست دي چې
ګوره دا ډیره لویه خبره ده چې ستاسو په کور کې نن داسې سترګور او درانه او ښاغلي او غښتلي او ویاړلي شاعران راغلي دي او دا دی امروز مومن د وزیر صاحب او دی د جرګې ملګرو ته دعا کوي چې په دې ټوله خلیلنامه او مومننامه کې ستاسو د ملي خیل کلی منتخب کو چې نن دا شاعران تاسو له راځي نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې نن که ماله څوک دادونه راکوي نو زما دا یو خرایم ناست دی مخامخ نو دی د زمانو نه زه مشاعرو له ګرځومه خو ده نه په مزغو یې سم نه لګي د هغې وجه دا ده چې د ده شوق ورسره نشته او د ده شوق ځکه نشته چې د ده کور کې د پښتو دغه دی چې کور کې د کله پښتو وي نو زه ده ته م ویم بل ته م ویم چې ګوره دا پښتو ستاسو د مور د کور او د ډیوډۍ حالانکې د ده مور له کم از کم 1000 ټپې ورځي 1000 ټپې ما هغه چې وتم په سپین سر او په سپینه ګیره ټپې شروع کړو نو هغه او زه ټپې وایو ټوله نیمه شپې پورې مونږ ټپې ختمو ځکه چې هغه بازوکه ده د چټي او د بلبلې کیسه وسم ما هغه ټوله په شریکه وو د شیر علي صاحب د کلا کیسه تر اوسه هم کوو که نه خو لکه دا نو هغه ده ترې نه څه زده نه کړل نو دی چې ترې نه زده کوي دا د بدقسمتي ده و چې هغه 1.5 روپۍ وظیفه شروع وه نو ما ته ځینو خلکو یار چې مونږ ته هم دا وظیفه میلو شي مونږ چې کله شاعري شروع کړې وه نو د دې وظیفې دپاره هم نه وه شروع کړې یا ده چې چېرته بهر ملک ته ځمه نو هغې شوق پیدا چې ولا دی خو 14 ځل قطر ته لاړ او 14 ځل شارجه ته او دلته او دلته وګوره چې مونږ هم لاړ شو نو زه ورته دا مونږ چې شروع کړې وه دې ورځې هم نه وه شروع کړې دا وخت به مونږ خدای راوستو نو تاسو پښتو بچې راونیسئ ستاسو را روان وخت دا یاد ساتئ د پښتو دی او د پیسو وخت هم د پښتو دی یو دل په شارجه کې مشاعره وه نیازي صاحب نو ډېره لویه مشاعره وه د سمندر په غاړه سفیران هم راغلي افغان سفیر په نو ما ویل ګوره حمزه بابا چې کوم وخت کې په هغه لنډي کوتل کې یو دوکان کې به ناست وو که نه 3 شاعران هغوی دا بچرې ویلي نو چې مونږ به دارنګې خلک به هم بیا راځي چې هغه به بهر ملکونو ته پښتو کې ځي دا د مونږ پکې پښتو له بهر ملکونو ته هم روان نو تاسو له به ما الله عزت درکړي خو دې ژبې له عزت ورکوي او استاد تا د درون نظر دی دا ستا اعلی ظرفي ده چې د مال ته د عزت راکو یعنې ما خو خلکو له په شلګونو کتابونه هم لیکلي دي او چې مطلب یې راوړه ما به ورله غونډ غزل هم په ملت کې دغه کو خو هغوی اوس هم غلي شي چې څوک ورته استاد دی څوک دی ته واحد سړی او اعلی ظرفه انسان یې حالانکې تا ماله ډېرې مفتې موټر هم ټیک کړي نو که ما در سره امداد باچا صاحب ته زما تر بورم